زما نوم شیرزمان مومند دی او د پاکستان بیکی پر ایکسپورټ اف ټریډ اسوسییشن جنرال سیکرټری. نور کله به موږ 1500 کنټینر شات 200 کنټینر شات به د دې مارکیټونو نه په هغه کې پاک انټرنیشنل هاني مارکیټ سوکانو او ترنا فارم مارکیټ به دومره شاتونه چې دونه دا به صادرېدل خلیجي ملکونو ته، دوبۍ ته، قطر ته، کویت ته، سعودي ته، دې ملکونو ته. سره سره به زموږ ګاونډي هیواد افغانستان ته موږ د دې ځای نه ډېره زیاته پلوسه تلله. نو هغه پیداوارونه چې کوم دي نو هغه اوس راښکته کېږي. اوس زموږ د پلوسې پیداوار په دې سیزن کې 10 سلنه شوی دی، 10% شوی دی. نو دا خو زموږ د ملک هغه د خپل دننه چې کوم حالات دي د ملک دننه چې شاتو کم استعمال دی، زما په خیال دا ډېر مشکل دی چې دا هم زموږ پوره کړي. د دې وجه دا ده چې دا کم ماحولیاتي بدلون په دې رقبه او په دې خاوره باندې موجود دی، نو د دې زیات اثر هم په خیبر پښتونخوا باندې دی. د هغې وجه دا ده چې کوم زموږ قبایلي پټۍ وه د افغانستان سره تړلې، نو په هغې باندې د ځنګلونو وهل ډېر زیات دي او هغه ځنګلونه ختم شو. دلته په پاکستان کې 2 قسمه هواګانې دي، یو د شمال نه راځي چې د ژمي په موسمونو کې کېږي د سپتمبر نه واله جنوري، فروری، مارچ پورې، او دویم چې کومې دی نو هغه زموږ سره د خلیج هند نه راځي. نو هغه 2 سلسلې دي چې هغه یو د پشکالي او یو د ژمي والی. اثر انداز کېږي څنګه دا موسمونه په دې مچو باندې؟ هغه دغسې کېږي چې کله به موږ مخکې مچۍ ویوړي یو سیزن ته د یو ګل دپاره، نو هغه د ګل دورانیه یا اوږدوالی چې به کوم هغه ګل چې به کوم وخت کې په چلېدو، مثال د پلوسې ګل به و، نو دا به د مارچ په اخرنۍ هفته کې ولګېدو او د اپریل تر اخرۍ پورې به دا چلېدو. اوس دا سیزن راغونډ شو، اوس د اپریل په 15 تاریخ باندې لګي او د اپریل په اخره باندې ختمیږي. نو د یو میاشت نه دا سیزن راغی 15 ورځو ته. نو په دې 15 ورځو کې به مچۍ آیا موږ له پیداوار راکوي او که نه دوی به خپل افزایش نسل او خپل نفوس چې کوم دی هغه خپل آبادي چې کومه ده هغه برقرار ساتي او بچي به کوي. لکه دریم کال دی چې اوس په دې مچو کې یو نوی مرض راغلی چې زموږ مچو والو ته څوک ورته رپرپې وایي، څوک ورته ګوزن وایي. نو هغه نوی مرض دی چې په دې خاوره باندې را داخل شو. سیلابونو سره خو دا غټ نقصان وشو چې کوم زموږ ځنګلي بوټي په غرونو کې هغه د دې سیلابونو سره وبېدل، مړۍ ختم شول، د هغې هغه بوټو هغه نسلونه هم ختم شول. بله دا ده چې هلته به زموږ خلکو مچۍ وړلي په هغه رقبو کې به یې کېښودی، نو هغې سره سیلابونو سره هغه فارمونه هم په اوبو کې ډوب شول، ختم شول. یو بله دا ده چې د مچو دپاره یو نارمل ټمپریچر پکاري، په یو حالاتو باندې پکاري. دا نه ده چې نن 10 ټمپریچر دی او سبا 40 ټمپریچر دی. نو د دې سره د مچو په هغه نسل باندې، د هغوی د شاتو په پیداوار باندې او د هغوی د دې بچو د زیاتېدو په هغه دورانیه باندې اثر پرېوتی. بله دا ده چې بله یو خبر هم زه درته وکړم، لکه د ګرمۍ په موسم کې او کم وخت کې چې د شاتو سیزني، نو د دې مچو عام عمر چې دا د 45 نه واله تر 50 ورځو پورې، د ژمي په موسم کې دا بیا زیات دي. نو هغه عمر هم د هغوی راکم شو. هغې وجه دا ده چې یو ګل له مچۍ لاړه شي، نو هغه په هغې باندې بار ګرځي، خو هغې ته هغه عمر شات نه میلاویږي چې دا د زر راډکه شي او واپس دې راشي. نو د دې هغه مشقت د مچۍ زیات شوی دی. نو چې د مچو کله مشقت زیات شي او دا کله کار زیات کوي، نو د دې عمر بیا زیات کمیږي او ورځې راکمیږي. خیبر پښتونخوا د ټول ملک مرکز دی د دې روزګار لپاره. 1.5 دکانونه دي دلته، په دې کې دومره خلک روزګار کوي. 15-14 لکه خلک د دې روزګار سره تړلي دي. دوی پسې شاته غټ غټ خانانونه دي، په دې کې د گاډي والا، په دې کې ترکان، په دې کې د پینټر، دې کې د رنګ، دا ټول سیزونه په دې کې موجود دي. نو د دې ټولو خلکو روزګار په دې سره متاثر کېدی شي. نو د دې د مخنیوي لپاره اول ناول حکومت له دا پکار دی چې ځنګلونه ولګوي. خالي رقبې دي حکومت سره، خپلې رقبې دي سره، د خلکو رقبې دي ورسره. په کار دا دی چې په دغه ځایونو باندې ولګوي او خلکو ته، لکه اوس به د بیرې ووایم، د بیرې میوه چې کومه ده، نو په کار دا دی چې حکومت په دې باندې زموږ سرزري ادارې دي چې هغوی په دې باندې سرچ وکړي چې د دې د پاڼې نه څه جوړېدی شي، د دې د تخم نه څه جوړېدی شي، چې خلکو ته یو ترغیب ورکړي چې تاسو بیره وکړئ. بله دا ده چې کوم سپریګانې زموږ په ملک کې په فصلونو باندې کېږي، دا یو غټه مسله ده. او غټه مسله داسې ده چې د دې د وجې نه لګیا دي زموږ 2-3 قسمه مچۍ، 2 قسمه مچۍ د خیبر پښتونخوا نه بالکل زما په خیال سره زه خو هم چې ناپید شوي، ځکه مخکې چې موږ هر ځای ته تلو موږ به د دې مچو دغه چېرته یو ګبین سیګو، اوس هغه ګبینان ختم شو. هغې کې د وړۍ مچۍ وي، هغې کې دغه غټې هندوستانۍ مچۍ وي، نو هغه خو بالکل دلته نه ختمې شي. د دوایانو د استعمال لپاره خو د باقاعده حکومت یو سرټیفاید ډاکټر کېنوي په اګریکلچر ډپارټمنټ کې، په دفترو کې، چېرې دا خلک په دې باندې پوه شي چې د دې دوایي د استعمال څنګه پکار دی او د دې مچو ته تاوان څومره دی او د فصلونو ته فایده څه ده. موږ دا نه و چې دا دې بنده شي، خو د دې نه ملبدل دې پیدا کړی شي.